السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله مند یم چې ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله او د صحت جامې به مو ورتن وي. محمد عارف صمیم یم او نن یو ځل بیا تاسو ته له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه حاضر یم. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د انډروید موبایل سپیډ چټک کړو. ځینې موبایلونه دي چې رم یې کم وي، سم کار نشي کولی، او ځینې یا مشکل ورته پیدا سوی وي. د دې ستونزې حل به زه تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. له تاسو څخه هیله کوم چې دا ویډیو مو د ملګرو سره حتما شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی د موبایل تنظیماتو ته لاړ شئ، یعنې سیټینګز ته. ګورئ تاسو زما د موبایل سپیډ اوس چې دی ډېر ضعیفه دی، تاسو ته معلومیږي سم کار نشي کولی. تاسو به بیا چې سیټینګز ته لاړ شئ، لاندې به لاړ شئ، یا دلته به اباوټ کن یعنې د موبایل په اړه دلته به لاړ شئ، او دلته چې کله لاړئ تاسو به دلته په بولډ نمبر باندې په دې باندې به شپږ ځلې پرله پسې کلیک وکړئ. ما د مخه کړی او دلته لیکي نو نیډ یو آر آلریډي ا ډیولپر، یعنې احتیاج نشته تاسو د مخه یو ډیولپر یې. دا اپشن ماته کې پیدا شوی، دا اپشن چې د ډیولپر اپشنز په نوم ده ماته د مخه پیدا شوی ځکه چې ما د مخه پرې کلیک کړی دی. تاسو به دا اوپن کړئ، خلاص به کړئ. دلته به تاسو دغه وینډوز انیمیشن سکیل دغه اوس ضرب دی 2 ده، دا به تاسو په 0.5 کې کوئ. اول او دوهم هم داسې، او ورسره دا دریم هم همداسې. او اوس چې دی ستاسو د موبایل سرعت به ډېر چټک شي د مخکې په پرتله. ستاسو د موبایل سرعت ډېر چټکي په دې طریقه. ځینې موبایلونه دي چې سرعت یې ډېر ضعیفه وي، دا طریقه د هغو موبایلو لپاره ده. هیله مند یم چې ویډیو به مو خوښه سوې وي. د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو زه محمد عارف صمیم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.